یو زیات شمیر خلک پرته له دې چې واقعي ستونزې ولري په یو ډول دایمي کمزورۍ د انرژۍ کمښت او ستړي حالت کې ژوند کوي. داسې یوه جمله شته چې که هر لازم وخت یې په ذهن کې ووایاست نو ستاسې د انرژۍ د بېځایه ضایع کېدلو او نتیجه کې ستاسې د ذهني او جسمي ستړیا او ورسره تړلو ناروغیو مخه نیسي. د انرژۍ د ضایع کېدلو علت دا دی چې دا خلک ذهناً سربداله دي. هغوی خپل ډیر وخت د هغو شیانو په بدلولو یا د هغوی د بدلولو په باب په فکر کولو تیروي کوم چې دوی یې نشي بدلولی او نه بدلی، او یا هم هغه څه زغمي او په بدلون کې یې ناغېړي او لټي کوي کوم چې دوی یې په اسانۍ بدلولی شي. باید بدل کړي او ځان ته لا زیات زیان ونه رسوي. دلته درته د 10 ثانیو داسې یو درس درښیو چې په مرسته یې تاسې په شعوري ډول سم انتخاب کولی شئ. همدا اوس له ځانه داسې یوه پوښتنه وکړئ: زما په ژوند کې هغه کوم شی یا مسئله ده کوم چې ما ډیر خواشینی یا ناراحته کوي او زما ډیره ذهني یا فزیکي انرژي ضایع کوي؟ کله چې دې ځواب پیدا کړ نو بله مهمه پوښتنه وکړه: آیا زه کولی شم دا شی بدل کړم که نه؟ که تاسې یې بدلولی شئ نو ولې یې تر اوسه زغمئ؟ ځان ته زیان رسوئ او ولې نه بدلوئ؟ او که نه یې شئ بدلولی ولې هغه باندې دومره انرژي مصرفوئ؟ ولې هغه څخه لاس نه اخلئ تر څو چې ستاسې دننه کې د هغه شي اړوند په خپله بدلون راشي؟ تر دې لنډې څېړنې وروسته هغه جمله زړه کې ووایاست کومه چې به ستاسې ژوند بدل کړي. که زه کوم څه نه بدلوم معنا دا چې زه په خپل ژوند کې د همغه څه شتوالی انتخابوم. لږ غور وکړئ، کوشش وکړئ د دې جملې په معنا پوه شئ. همدلته او همدې جملې یا فکر سره تاسې ځان کې په شعوري ډول د انتخاب کولو وړتیا ته وده ورکوئ. نور نو ستاسې انرژي نه ضایع کیږي او تاسې کې د ځواک او انرژۍ د بندې کړل شوي چینې مخه خلاصیږي. موږ سره اوسئ، موږ او تاسې به په ګډه زده کړه کوو.